الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه روایت ہے غد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی انا عیسی ابن مریم علیہ السلام قال کہ عیسی ابن مریم علیہ السلام فرمایلی انما الامور ثلاثه، د انسان امور د ژوند امور په درې قسمه دي. امر تبین لك رشده، یو هغه امر هغه کار هغه مسله ده تبین چې ظاهر شي لکه تالره رشده د هغې هدایت د هغې حلالوالی فتبعه د هغې تابعداري وکوه، یعنې په هغې باندې عمل وکوه. و امر او یو هغه امر دی هغه مسله ده تبینه چې ظاهر شي لکه تالره غیه د هغې ګمراهي فاجتنبه د هغې نه اجتناب وکوه. و امر بل هغه امر دی اختلف فیه چې په هغې کې اختلاف کړی شوی دی فرده نو ویې ګرځوه ویسا دا مسله الى عالمه د دې مسلې عالم ته. رواه الطبراني والهیثمي. دا حدیث د تیر حدیث په څیر باندې ورونو دغه مسله بیانوي. دا حدیث نبی علیه السلام دا مسله د چا نه روایت کوي؟ د عیسی علیه السلام نه روایت کوي چې عیسی علیه السلام دا فرمایلی. دا یو اصولي قاعده ده په حدیثو کې، په اصول فقه کې هم علما بیانوي چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تیر انبیاو نه یو روایت وکړي نو هغه مسله بیا زموږ د دین جز هم ګرځي. کیدای شي څوک وایي چې دا مسله دا قول خو د عیسی علیه السلام ده. عیسی علیه السلام خو په فروعو کې زموږ نبی زموږ د هغې اتباع په موږ باندې واجبه نه ده، ځکه چې د هر نبي دپاره په فروعو کې خپل شریعت وي، عقیده د ټولو یوه وي. خو موږ دا وایو اصول علماو دا یې کوي چې کله هم نبی علیه السلام د بل نبی نه کوم روایت کوي نو هغه روایت زموږ د دین جز ګرځي. نو په دې کې عیسی علیه السلام یا نبی علیه السلام دا مسله بیانوي چې د انسان په ژوند کې د دریو مسایلو نه زیاتې نه راځي، خو یا به درته معلومه وي هغې باندې عمل وکړه، یا به درته معلومه وي چې د حرام دی د هغې نه اجتناب وکړه. درېیمه مسله په هغې کې اختلاف دی. بعضې علما وایي نه په حکومت کې کار کول جواز لري، بیا درته وایي چې نه په حکومت کې د نه باید کار وشي، نه فاسق و فاجر ته ولې ځای پرېږدي، کمونست او کافر ته ولې ځای پرېږدي، مجاهد باید ورداخل شي. اختلاف دی. بعض درته وایي چې مؤسسان نه ده، مؤسسه دا خو رفاهي کارونه کوي، د خیر کارونه دي، د کافر دی، د کافر سره تجارت جایز دی، د شبهه پکې راغله چې اوس دا جایز دی که ناجایز دی. نو نبی علیه السلام څه فرمایي یا عیسی علیه السلام څه فرمایي؟ په کومه امر په کومه مسله کې چې اختلاف راشي فرده بیا نو په خپل عقل باندې مه کوه، جواز نه لري دا چې په خپل عقل باندې یا خپله باندې ورته وایي چې ورته د زړه مې کوم طرف ته مطمئن دی. فرده دا رد کړه. ویسه دا مسله چا ته ویسه؟ الی عالمه، د دې مسئلې عالم ته. په آخره مسله کې ورونو یا په آخره کلمه کې یوه تنبیه ده، یو ضروري مسله ده. هغه دا ده چې نبی علیه السلام یا عیسی علیه السلام داسې نه دي ویلي چې فرده الی عالم، دا مسله ویسه یو عالم ته یې ویسه، داسې نه دي فرمایلی، بلکې څه فرمایلی؟ فرده الی عالمه. دا هی ضمیر راجع دی، چا ته راجع دی؟ هغه امر ته راجع دی په کوم امر کې چې اختلاف شوی دی. دا مسله ډېره مهمه مسله ده، ځکه دا علوم ورونو دا علوم علم بحر دی، بحر. دا چې یو چاته ملا وویلی شي، چاته مولوي صاحب وویلی شي، چاته ملا صاحب وویلی شي، د دې دا معنا نه ده چې د دین په ټولو امورو باندې خبر دی. د دین تخصصات لري، د دین بحر دی. پخوا زمانې نه هم علما په دې باندې مشهور وو. بعض علما به صرف د نحو د صرف متخصصین وو، د چا چې به هم اختلاف په مسله کې کېدو د هغه نه به پوښتنه کوله، ځکه د هغې کار دا و چې عمق به یې حاصلولو. بعضې فقهاو د ولې علما اوس تقسیم دي. مفسرین ځان ته معروف دي په تاریخ زموږ ستاسو کې، فقها ځان ته معروف دي، د نحو علما د ادب عربي علما ځان ته معروف دي. او تاسو په کتابونو کې وګورئ، په کتابونو کې چې کلام علما څه استدلال کوي که د نحو مسله راشي نو بیا د سیبویهې قول رخلي چې سیبویهې ویلي دي چې دا دلته مرفوع راځي یا دا دلته منصوب راځي. اوس سیبویهې څوک دی؟ هغه عمق لري په دې مسله کې، متخصص دې مسلې دی، نو ځکه د هغې قول اعتبار لري. او کله چې د فقه مسله راشي په حدیث کې چې د فقه
محدثین چې کله کوم حدیث شرح کوي چې فقهي مسله پکې راشي سمدلاسه وایي قال امام ابو حنیفه، قال امام شافعي، امام مالک. اوس امام شافعي امام مالک نوم ولې پکې یادوي؟ خدای هم په دې مسله باندې خدای هم یو رایه لري، ځکه چې په فقه کې د فقیه قول راجح دی، د هغې قول ته اعتبار دی، ځکه هغه پکې عمق حاصل کړی، هغه په ژوروالي باندې دا مسله ویلي. ولهذا نبی علیه السلام فرمایي فرده الى عالمه، دا مسله تاسو راجع کړئ. چا ته یې راجع کړئ؟ د دې مسلې متخصص عالم ته یې راجع کړئ. داسې نه چې که په کلیو بانډو کې یو مولوي صاحب چې په د خپل عمر باندې د خپل کلي نه نه وتلی، د هغه مولوي صاحب په هغه مسایلو کې د نکاح مسله ده، او نکاح پیښېږي، طلاق مسلې د هغې باندې هغه متخصص دی. د میراث مسله ده هغه ښه ور باندې پوهېږي، خو ته ورته د یو بل ځای نه د اروپا نه راغلی، د یو داسې پیشرفته دولتونو نه راغلی چې هغلته تجارتي مسایل بالکل اوس په بل اړخ باندې اوښتلي دي. هلته اوس خلک په کارتونو باندې کریډټ کارډ باندې خلک یو بل سره معاملې کوي، څوک پیسې جیب کې نه ګرځوي. په لکونو سودا واخله بازار ته لاړ شه، صرف د په ماشین ته کارډ ورکړه، د هغې نه څومره پیسې چې کېږي که یو 1.5 لک روپۍ د دې نه کټ شي. څنګه کټ شي؟ بس هغه یو خپل نظام دی. ته اوس دا مسله مولوي صاحب دی کلي جومات ته راځي چې مولوي صاحب د کریډټ کارډ باندې د خرید و فروخت څنګه د جواز لري که جواز نه لري؟ هغه کریډټ کارډ څه پېژني؟ کریډټ کارډ څه ته وایي؟ لیدلی نه دی. یا مثلا ته یو مجاهد عالم ته راځې، مجاهد عالم په د خپل عمر کې د 2 کسانو میراث چېرته نه دی ویشلی، او ته ورته یو مسله د میراث وړاندې کړې چې دا د میراث مسله دا مسله پېښه شوې ده، دا ما ته حل کړه. نو په لحاظه د هر چا مسله به د هغې متخصص ته وروړې. د اکثره خلک نن د جهاد په مسله کې ګمراه کېږي. ولې؟ د بعض علماو د مولوي صاحبانو د فتواو په وجه باندې. یو داسې مولوي صاحب چې په د خپل عمر کې سنګر نه یې لیدلی، جهاد یې نه یې لیدلی، یو کس هغې ته ورځي او د هغې نه پوښتنه کوي چې اوس جهاد څنګه دی، جواز لري او که جواز نه لري. فلهذا د مسلې د استفتاء دپاره علماو 2 شرطونه ښودلي دي، 2 اصول او ضوابط یې بیان کړي دي. هغه دا دی چې د چا نه فتوا اخلې، د چا نه پوښتنه کړې، نو د هغې کې به 2 شیان ګورې. اول دا چې دا عالم دا کس په دې مسایلو باندې پوه دی او که نه، یا شهرت لري، یا ته ګورې چې په دې مسایلو کې هغه تالیفات لري، یا ته ګورې چې په دې مسایلو کې خلک ته نه درسونه وایي. دا یوه. دومه دا چې د داسې عالم نه به پوښتنه کوې د هغې مسلې په باره کې چې هغه عالم په دې مسله باندې په خپل ژوند کې عمل کړی وي، خپل عملي کړي وي، او که نه نو انسان برات خپل ځان ته ورکوي. یوه مسله که هر څومره هغه ته معلومه هم وي، په دې په خاطر چې ځان ته برات ورکړي، کېدای شي تا ته حق ونه وایي. یو کس په خپل عمر کې جهاد نه کوي، نیک کړی دی، او ته هغې ته ورشې ورته وایې چې مولوي صاحب د جهاد حکم څه دی؟ نه صرف توقع لري چې تا ته وایي چې جهاد فرض عین دی. که درته وایي چې فرض عین دی، نو اول ته ورته وایي چې ته دلته څه شی کوي چې فرض عین دی؟ فرض عین خو دې ته وایي چې باید هر کس یې وکوي، تی ولې نه کوي؟ نو فلهذا هغه انسان دی ضعیف دی، ضعیف انسان د خپل ځان لپاره برات په ګرځي. نو درته وایي چې نه جهاد وخت اوس نه تللی دی، اوس باید کار وشي، اوس باید دا وشي، د ښکته نه کار وشي، پورته نه کار د تاویلات درکړي. د جهاد مسله چې چېرته هم پیښېږي، د یو داسې عالم نه به پوښتنه کوئ، کوم عالم چې عملا په جهاد کې شریک وي. او نور تخصصي مسایل چې چېرته پیښېږي، هغه د میراثي او هغه که د نورو مسایلي، هغه د داسې چا نه پوښتنه کوئ د چا چې څوک چې په دې علم کې یا په دې باب کې تخصص لري.